अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि څه کله تستر سفر نه راشي موټرویز هایویز باندې یا غره نه راکوز شي پوه شوې نو بیا به ګاډی ډایرکټ سرویس ته نه ودرې څه ته ګاډی واش کې سرویس ته یې ودرې وجه څه شی دی چې د انجن کې وګوره ټوله وسپنه لګېدلې دی دا وګوره ټیک شولو دا وسپنه ګرمه وي څه تور مې یخ یې وواچوې پوه شوې نو دا کړه کېږي دا پلاستیک یې لګېدلي دا هوسونه لګېدلي سنسر یې لګېدلي دا هم خرابېدی شي ټیک شو هغه نه علاوه د ټایرونو کې نه وګوره ښه بریک پیډونه دي دا تاوې دي پوه شوې دا کرکس کېدی شي خرابېدی شي کږېدی شي صحیح شو دې د واجې نه څه کله تستر سفر نه راشي نو دا ګاډی سیټ ته ودروه 20 نه 30 منټ چې دا ګاډی یخ شي خپل ټمپریچر ته راشي هغه د بعد ګاډی واش کا کته ډېره زیاته بیډه دی پوه شو نو بډي باندې خیر دی پاسه نه اوبه وله خو دغه انجن باندې د ټایرونو میرونو باندې بیا اوبه ما وله هغه نه علاوه یو بله امپورټنټ یو ضروري خبره راته دا وکم چې د سروس سټیشن کې چې کوم د مورونه لګیا دي پوه شو شهزاد صاحب دی هغه دوه وړکي نور دي ته ګاډی راشي د ځي ودرئ پوه شو بیا اندا وړکي واپس وباسي سیټ ته یې ودرئ پوه شوې او دا ګاډی صفه کوي ټیک شولو که دینه دا ګاډی ولګېدو بیا به څوک ذمهوار وي نه خو دې سایلنسر شته نه خو دا ډراور دی خو بس په دې پوهېږي چې دا ګاډی د ځینې وبسه ځي ودروه ځینې راوله د ځي ودروه پوه شوې بیا به ورسره لانجې غویمې کوي پیسې دا نشي در کوی پوه شوې څه کوي پولیس ته استئ داسې حادثې شوي شهزاد صاحب او جی شوی کوشش کوئ ګاډی په خپله وباسئ خپل هلته لګوئ زمونږ ماشومان شاګردان یې وباسي هغوی هم دا کوشش کوي چې مونږ چابي واخلو ګاډی بهر کړو خو نه تاسو مه ورکوئ هغوی ته چابي اکسیډنټ کېږي بیا تاسو پیسو ډیمانډ کوئ پیسې مونږ سره نه وي هغوی 30-25 روپۍ تنخوا وي په هغې کې هغوی تاسو ته نشي درکولی 50-60 هزار روپۍ یو بمپر دی داسې پیسې پرې لګي نو نشي بیا هغوی پوره دا ګاډی هیټ کېدی شي او دې سره بل ګاډی هیټ کېدی شي که چې دا سایډ ته ودرېدلی همداسې دی همداسې صحیح شو نو داسې وړو وړو خبرو خیال ساتو پوه شوې نو غټو غټو حادثو نه وبچ کېږو داسې ویډیوز لپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کړو مننه آباد اوسو